بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسې د سی اس اس کې د تیر درس په ادامه باندې په نوې موضوع غږیږو. تیر درس کې موږ او تاسې باکګراوند جوړول زده کړل چې څنګه کولی شو یو څه ته څه ورکړو، باکګراوند ورکړو. نن موږ او تاسې بارډر باندې خبره کوو. څه وکړو؟ بارډر چې څنګه وکولی شو یو الیمنټ لرو هغه ته څه ورکړو؟ بارډر ورکړو. هر څه ته بارډر ورکولی شي، پکچر ته بارډر ورکولی شي، پاراګراف ته ورکولی شي، هیډینګ ته ورکولی شي، ویډیو ته ورکولی شي، چې څه الیمنټونه دي هر څه ته کولی شي څه ورکړي؟ بارډر ورکړي. هغه ستا خپله خوښه ده چې څه شي درته بارډر ورکول غواړي ورسره کوم. صحیح ده؟ نو زه راځم دلته یو بلانک خالي پیج جوړوم. ښه، نوټ پاډ خلاصوو او دلته لیکو چې څه شی ډاک ټایپ او ایچ ټي ام ایل همداسې لیکل کېږي که نه. دین وروسته څه خلاصو؟ ایچ ټي ام ایل ټګ خلاصو. دین وروسته هیډ ټګ خلاصو. دین وروسته ټایټل ټګ خلاصو. په ټایټل کې لیکو چې څه شی بارډر سټایل. صحیح ده که نه؟ او بیرته دا ټایټل څه کوو؟ بندو او بیرته هیډ ټګ هم بندو. باډي ټګ خلاصو او باډي نه راځو لاندې په آخر کې څه کوو؟ یو باډي ټګ بیرته بندو او ورپسې ایچ ټي ام ایل ټګ هم څه کوو؟ بندو. ها، اوس دا پیج وړم زه سیف کوم، بلانک پیج. ډیسکټاپ کې ویب فولډر کې د بارډر ډاټ ایچ ټي ام ایل په نوم باندې دا پیج هلته زه څه کول غواړم؟ ثبتول غواړم. اوس موږ سره په صفحې کې دلته د ویب په نوم باندې څه شی دی وبښئ، بارډر ډاټ ایچ ټي ام ایل په نوم باندې یو صفحه وجود لري چې هیڅ هم پکې نشته. زه راځم یو ډیف جوړوم. صحیح ده؟ په باډي کې. ښه، نو ډیف مو جوړ کړ او دا ډیف بیرته څه کوم؟ بندوم. اوس زه راځم دلته څه کار کول غواړم. دې ډیف منځ کې لیکل کوم، ورته وایم چې this is CSS border. صحیح ده که نه؟ کنټرول اس سیف کوم، دا راخلم، دا ریفرش کوم. مونږ سره دا شی راغی خو ډیف نه ښکارېږي که نه. زه غواړم چې څه وکړم، دا ډیف ته بارډر ورکړم چې ښکاره شي. ډیف ته څه ورکړم؟ بارډر ورکړم چې ښکاره شي. اول به ټو هایټ ورکړم. نو بره په ایچ ټي هیډ ټګ کې به تاسې څه وکړئ؟ سټایل ټګ به خلاص کړئ. ښه، او سټایل به بیرته څه وکړئ؟ بند کړئ. د دې په منځ کې به تاسې ډیف سلیکټ کړئ. صحیح شو؟ ډیف مو سلیکټ کړ. اوس زه غواړم چې څه وکړم؟ دا ډیف ته هایټ او ویډ ورکړم. هایټ ډبل ډاټ 200 پکسله مې هایټ ورکړه. ښه، ویډ ډبل ډاټ 600 پکسله مې ورته څه ورکړه؟ ویډ ورکړه. خو دا بیا هم نه ښکارېږي، دا بیا هم نه ښکارېږي ځکه چې بارډر نه لري. بارډر نه لري. نو زه وایم چې دته بارډر ورکړه. ښه، نو اولین څه چې تاسې ورکوئ دلته بارډر ورکوئ. نو بارډر سټایل څه رقم ته بارډر ورکوئ؟ رقم ته بارډر یې که نه. اوس ګوره زه ورډ ته راځم. ښه، ورډ مې خلاص کړ. دلته راځم بلانک ډاکومنټ. ګوره زه دلته بارډر لرم. صحیح ده که نه؟ انسرټ ته راځم، نو وبښئ لیاوټ ته که ډیزاین ته، ډیزاین ته پیج بارډر. ګوره دلته مختلف رقم ته بارډرونه دي. نو اوس دلته په سی اس اس کې هم تاسې مختلف ډیفرنٹ بارډر سټایل لرئ. اول به تاسې خپل بارډر ته څه ډیفاین کړئ؟ سټایل. نو وبه لیکئ چې بارډر هایپن سټایل، د بارډر سټایل ډبل ډاټ څه رقم ته بارډر وکړئ. زه ساده خالي او خط بارډر دي. نو ساده بارډر ورته سالډ وایي. چې ورته وایي بارډر هایپن سټایل سالډ. څه رقم ته بارډر ورکړه؟ سالډ بارډر ورکړه. سیف کوئ. اوس راخلو ریفرش ګورو چې دلته به څه اخیستي ده؟ واخیستل، ځکه مونږ سالډ بارډر ورکړه. ګوره ساده سالډ بارډر د واخیستل. زه غواړم دا نوشته چیرته راوړم؟ منځ ته راوړم. په دې باندې به بیا وروسته سره غږیږو. خو اول دا سایز هم ډېر کم، دا به پرېږدو که نه اوس مجبور داسې چل کوم چې هغه په ایچ ټو کې نیسم. ښه، یا که مابین ته راوړم څه ایسته کدی چې نه. فونټ هایپن سایز ډبل ډاټ 22 پکسله فونټ سایز کومه. صحیح ده که نه؟ او کلر ډبل ډاټ ریډ رنګ ورکوم. صحیح ده؟ او ټیکسټ هایپن الاین ډبل ډاټ سنټر. صحیح ده؟ دا سیف کومه. خیر، بیا وروسته ورسره غږیږو، ریفرش کوو. ښه، دا لیکنه موږ لرو دلته. اوس دې بارډر ولې داسې رنګ واخیسته؟ ځکه ما دلته کم رنګ استعمال کړی ده؟ ښه، ځکه خیر دا پرېږده. بارډر سټایل سالډ رنګ سره به وروسته ما ورته ګورو چې غواړو دا رنګ څه وکړو؟
تغییر کو رنگونه ورسته بدلو ښه نو بارډر سټایل سولید دی بارډر ته سره کوم ته ویل کیږي سولید بارډر ورته وایي زم دا لګ ډبل نازک دي صحیح کا ډبل څنګه کولای شو دا بدل نو دلته یو بل پراپرټی لري دا بارډر هایپن چې شي په نوم باندې ویټ بارډر ویټ چې دا سونه دلته ته کولای شي ورته ولیکي چې شل پکسله بارډر شل پکسله ډیر ډبل بارډر دی ښه پام ته فکر دا کړه اوس ګوره دا څه وسول شل پکسله راغله نو شل پکسله ډیر بد ښکارېږي ورته 100 پکسله کا لس پکسله کا په سایزونو وروسته غږیږو ښه خو دا سوسو سل مثلا دا به څو کو لس نو ګوره د ډیف لس پکسله ځان ته څه واخیستل بارډر واخیستل خو دا څه رقم ته بارډر دی سالډ بارډر دی ښه نو زه ورته وایم چې دا ځل ته څه وکړه دا سټایل بدل کړه نو تاسې کولی شئ ورته وایم چې دا نقطه نقطه شي ښه سالډ دې نه وي ورته وایم چې ډاټډ دې وي څه شکل د ولري ډاټډ ټکی ټکی وي دا بارډر ښه ګوره ډاټډ بارډر راغلی زه ورته وایم چې دا دې داسې منفي منفي غوندې وي ښه نو ورته وایم چې ډشډ څه رقم ته سټایل دې ولري ډشډ سټایل دې ولري ښه نو ډاټډ په ځای باندې ورته څه لیکم ډشډ دا سټایلونه دي موږ سره مختلف قسم ته سټایلونه دي ښه اوس ګوره دا څه رقم ته بارډر شول دا ډشډ بارډر شول ښه بل زه ورته وایم دا د دوه بارډره دي ډبل دي څه دي وي ډبل دي وي ښه کنټرول اس دا سیف کوو اوس راځو ګوره څه رقم ته بارډر راغلی ډبل دوه بارډره راغلل صحیح شو نو رقم رقم ته دي مثلا زه راځم ورته لیکم چې ګروف څه شی ګروف شکل دی ولري اوس وګوره دا سیف کوو او زه ګورو یو ایخوري لکه چې ګروف کنه اوس راځو دا ریفرش کوو که ډبل ایخوري ها او ډبل خوري کنه دا سپیل صحیح اوس راځو دلته دا ریفرش کوو ګوره دا رقم ته سټایل ته بیا چې ویلل کیږي ګروف سټایل شو ها بل زه ورته وایم ان سیټ اوټ سیټ مختلف رقم ته چې شي دي سټایلونه دي دا تاسو کولی شئ نو دا مو راواخیسته په دې شکل سره دې بارډرو ته چې ویل کیږي ان سیټ اوټ سیټ هم کولی شي پوه شوې زه ورته وایم ایست د بارډر ونه لري نو که بارډر لرې کوي کله کله داسې کېږي یو شی به بارډر لري زه ورته وایم چې نن بارډر دې و نه لري پوه شوې بارډر نه لري ایس بارډر ورک شول که زه ورته وایم چې بارډر دې ولري سالډ دې وي څه رقم ته دې وي سالډ اوس زه راځم دلته دا ریفرش کوم څه رقم ته بارډر لري سالډ بارډر لري ښه اوس بلې قصې ته غوږ ونیسه بارډر سټایل ده ګوره دا یوازې خالي بارډر سټایل کې موته غږېږو ښه نو دا سالډ شول زه ورته وایم هیډن نو چې هیډن وي بیا څه معنی بارډر به وي خو ښکاري به نه نو د دې او د نن فرق په څه کې ګوره دا بارډر لس پکسله سایز لري ښه ولس مې ورکړي دي کنه دا خو تا په خپله خوښه ده لس پکسله بارډر دي دا که زه دې ځای کې راوړم که هایډ یې کړم بارډر شته ښه هغه فضا یې نیولې ده خو ښکاري نه اما که نن دې کړل دغه بیخي بارډر ترې نه منحل کېږي یو پوه شوې په قصه باندې نو دا بارډر دي موږ سره د بارډر سټایل اوس زه راځم ورته وایم داسې چل کوم بارډر سټایل ورته وایم سالډ او ډاټډ سالډ او دوه مې ولیکل اوس به څه کېږي وایه هم مې سولډ ولیکل هم مې ډاټډ ولیکل اوس څه کېږي اوس به هم یو خط به وي او نه اوس راځه ویې ګوره چې ریفرش یې کړه چې څه کېږي یو چې دی اولین چې ده هغه د هورزنټل دی ښه او دویم چې دی هغه د ورټیکل دی هورزنټل بارډر ګوره سالډ راغلل ښه دا بارډر څه شول ډاټډ شو ته کولی شي ملټیپل بارډر سټایل استعمال کړې ښه زه راځم دلته داسې کوم ډشډ پوه شوې او ورته لیکمه چې څه شی ډبل اوس وګوره ډرامه ښه صحیح شو که نه اوس ګوره نو هدف دلته دا ده چې تا ته دا ډایرکشن معلوم وي ښه که چیرې د دوه ولیکل دوه رنګونه په دې معنا چې څه شی ټاپ او باټم اول چې دی هورزنټل بارډر دی نور چې دی دوه مې ورټیکل دی او په دې رقم کې چې دی کوم سایډ نه شروع کیږي ګوره فکر دی وي سالډ پاس ډاټ ډاش داسې دې ډایرکشن کې راځي ښه یعنی داسې
داسې مو سات په عقربې باندې پوه شوې دا شکل سره نو ته کولی شې دا ورته ډیفاین کړي یعنې که چیرې مونږ وغواړو چې یو شی یو شیپ نه وي خو ملټیپل سټایل د بارډر ورک وکولی شو ښه مشکل خو نه ده که نه یا بیرته زه راځم ورته یم د دې بارډر سټایل څه کومه ټول راخلم ورته یم چې دا دی ډاټډ بارډر یا سالډ بارډر دی څه رقم ته دی سالډ دی صحیح شو دا بارډر ټول سالډ شو ته بیا تنا هر یو هم تغییرولی شي ښه بارډر هایپن داسې کولی شي بارډر هایپن ټاپ پوه شوې هایپن سټایل یعنې د ټاپ بارډر سټایل ښه ډبل ډاټ دا د څه رقم ته وي دا د ډش دی صحیح ده سیو یې کړه اوس یې وګورو چې څه وایي ګوره داسې هم کولی شي چې ته هر بارډر جدا جدا افیکټ کوي ښه د هغه بارډر به ورته ولیکي چې بارډر هایپن د بارډر ډایرکشن ټاپ لیفټ باټم چې کوم یو طرف ته خوښي او بیا د هغه نه وروسته ته ډیفاین سټایل هم جدا کولی شي او یا په همدې یو بارډر سټایل کې هم کولی شي ته څه وکړې تغییرات وارد کړي په قصه خو د سر خلاص شو که بل موږ سره ده بارډر ویډ یو دا چې موږ کولی شو په پکسلونو ته اوس ګوره ټول پیمان داسې شو که نه یو رقم د سټایل سره راغلی دا بارډر څو پکسله دي لس پکسله زه ورته یم چې دا د میډیم وي نو کولی شو موږ دلته ولیکو چې کم سایز کې اوسېږي میډیم ښه اوس بارډر کم سایز کې راغلل میډیم دي ښه متوسط دي که ورته ولیکم چې ډبل دي که نه نو ورته کولی شو ولیکو چې څه شی تک ډبل بارډر دی وي ښه تک ډبل ته وایي ښه اوس دا څه وشول دا بارډر ډبل شول ها نو یو دا کولی شو چې پکسلونه ورته ولیکو خو بس مدیر صاحب بفرمایلو نو اوس ګوره دا ټکس و ها نو کولی شو موږ تاسو دلته په پکسل اندازه ورته ولیکو کولی شو میډیم ټکس دا کولی شو ولیکو ها خو یو خوبي بله دلته هم شته چې دلته هم کولی شي تاسو هماغسې ولیکئ مثلا 10 پکسله 20 پکسله پوه شوې کولی شو اوس ګوره څه رقم ته به وي پاس ولاندې بارډر به 10 پکسله لیفټ ټو رایټ به څه 20 پکسله ښه اوس ګوره ریفرش فکر ته دې پام ده کنه اوس ګوره دا قسم ته راغلی کولی شي هر یو ته جدا مارک یا داسې هم کولی شي بارډر هایپن ټاپ پوه شوې هغه سیسټم ورته ورکړي بارډر لیفټ ټو بارډر هر یو چی ښه نو د هغه بیټ کولی شي ډیفاین کړي دا موږ سره بله پراپرټي شوه ښه بل اوس زه غواړم د دې دا رنګونه تغییر کړم څه تغییر کړم رنګونه تغییر کړم دا جالبه کیسه ده که نه اوس زه غواړم دا رنګ د سور نه یې شین دي که نه نو ورته راځو ورته یو بارډر سټایل شو بل بارډر ویډ شو ښه بل بارډر موږ سره څه شی ده کلر ده ښه بارډر هایپن کلر ډبل ډاټ کم رقم ته رنګ ورکړه بارډرونو ته ګرین کم رنګ ورکړه ګرین رنګ ورکړه صحیح ده که نه اوس ګوره بارډر کم رنګونه واخیستل ګرین رنګ یې واخیسته ښه صحیح شو که نه زه ورته یم چې دلته ته کولی شي هر بارډر په خپله خوښه ډیفاین کړي ښه چې څه رقم ته یو د سوري یو د زیړ یو د شین هر رقم ته که داسې کولی شي ګوره او ګوره هماغسې کوې زه دی ته خوشحاله ریډ او ګرین صحیح شو که نه نو کولی شي ګوره دا بارډر موږ سره راغلل په دې شکل ډیفاین شو رنګ هم هماغسې کولی شي هر یو جدا ولیکې ښه چې بارډر هایپن مثلا دغه رنګ ورته بدلومه صحیح ده زه ورته یم دا د توري دا د سوري صحیح ده که نه او دا د شیني داسې څنګه کوو درې رنګه خو بیا نشته که نه اوس ګوره زه ورته یم تور صحیح ده که نه غوږ ونیسه بلاک او بل څه شی ها اوس ګوره تور شو سور شو او څه شی شو شین شو صحیح شو که نه نو کولی شو موږ تاسې هر قسم ته چې د هر رقم ته وغواړو هغسې رنګ ورکولی شو مشکله خو نه ده که نه او بل مثلا کولی شي ما درته ویلې چې اوس بارډر سټایل یو سولډ کا یو ډاټډ کا صحیح شو که نه بل څه رقم ته کا ډشټ کا او بل څه شی کا ډبل کا ښه یو یې 10 پکسله کا یو یې 20 پکسله کا یو یې 10 پکسله کا صحیح شو بل یې 100 پکسله کا صحیح شو که نه دا ښه نه ده خو خیر مثال مو درته اوس ګوره دا یو ډیف ده او دا رقم ته بارډر سټایل نو هر قسم ته چې وغواړې ته کولی شي دا ورته ډیفاین کړي بله موضوع چې ده موږ سره هغه څه شی ده ریډیوس ده څه شی ده ریډیوس څه معنی ګول
دا بارډر سو کو ګول کو دا زه بیرته پاک کوم ښه نو بارډر سټایل کې ډایرکټ ورته لیکم چې سولید ښه دا نور ډیزاینونه ته نه سکم پاکوم پکسل 100 پکسله 15 پکسله بس دي ښه لاس ډیر غټ دي او رنگ هم سره کوم رنگ ورکوم تور رنگ صحیح شو اوس دا بارډر زه لرم دلته دا ګوره بیخي کونجونه یې صحیح دي که نه کونجداره دي زه وایم چې دا د څه اوسېږي ګول دي داسې دی ریډیوس دي ولري ښه نو ورته لیکم چې بارډر هایپن ریډیوس بارډر هایپن ریډیوس صحیح شو او ډبل ډاټ 100 پکسله ریډیوس ولري 15 پکسله هغه پکې ښکاري هم ډېر کم اندازه ده 15 پکسله ریډیوس ګوره ډېر کم اندازه راکوي زه ورته وایم چې نه 100 پکسله یې کوي او 10 پکسله یې که اوس ګوره دا بارډر سره کومته سول ګول سول ښه کونجونه یې پیدا کړه زه ورته وایم یو د 10 پکسله بل د عین 80 پکسله ریډیوس ولري ښه ریډیوس هم ته کولی شې هر یو تار یو کونج ورکړې ښه مختلف شکلونه څه وکړي د بارډر په تور باندې ډیزاین کړي ګوره دا کونجونه ډېر ریډیوس لري دا کم ریډیوس لري کولی شې هر یو کونج په خپل اندازه سره ته راواخلې یو شیپ جوړ کړي نو په دې پوه شولو چې موږ څنګه کولی شو د سی اس اس په تور باندې څه وکړو بارډر ورکړو هغه که هر شي ته وي ته کولی شې څه وکړې دا پراپرټیانې استفاده کړي بل مې څه درته ویلې هر هغه څه چې ډېرې پراپرټیانې لري لکه بیکګراوند سټایل که نه بیکګراوند ایمیج و پوه شوې که نه بیکګراوند ریپیټ و بل څه شی بیکګراوند اټاچمنټ دا مې ټول یو ځای هم کولی شو چې هغه ته یې چې ویللې شارټ هینډ ښه اوس زه به څه جدا جدا لیکم مثلا دا شی بارډر نه لري دا مې ایسته صحیح شو دا بارډر نه لري زه غواړم بارډر ورکړم نو یو دفعه به لیکم چې بارډر هایپن سټایل بیا به لیکم بارډر هایپن سایز بیا به ورته لیکم چې بارډر هایپن کلر صحیح ده که نه نو کولی شو موږ یوازې ډایرکټ شارټ هینډ د بارډر څنګه لیکل کېږي دلته به ولیکئ چې بارډر چې شی بارډر ډبل ډاټ پوه شوې بارډر ډبل ډاټ او دې نه وروسته اول به تاسې څه ورکوئ سایز ورکوئ مثلا 15 پکسله بیا به سټایل ورکوئ ښه چې کوم سټایل کې اوسېږي ورته وایم سولید دي صحیح ده ډاټ دي وي ډش دي وي بیا به رنګ ورکوئ ورته وایم ریډ دي وي صحیح شو یا بلو دي وي صحیح ده که نه دا مو لیکو نو دا یې شارټ هینډ ده ښه د بارډرو اوس چې کله موږ تاسې راځو دا ریفرش کړو څه وکړو دا ریفرش کړو ګوره په همغه سټایل کې بارډر اخیستی دي صحیح شو نو شارټ هینډ د بارډرو که ته شارټ بارډر استعمالوې داسې کولی شو اوس راځو ګورو د هغه به چیک کړو چې بارډرو کې خو به څه پاتې نه وي ډبلیو 3 سکول ښه بل ډبلیو 3 سکول کې به دا بارډرو ټاپک وګورو ټوټوریالز learn CSS او CSS border ګوره introduction email syntax selectors how to comments مخکنه دی ویلان در پرې خېدي کمنټ په اسانه دی colors background border پوه شوې border طرف border ویټ دی ویلې و دې ویلې کو ته نه ویلې border color مو وو ویلې چې رنگ بدل کو سایز بدل کو border sides یعنی هر یو border په خپل خوخه جوړ کو ښه لکه left border top border داسې دې ته border sides وایي ښه اوس وینې مختلف سایزونه مختلف رقم ته ګوره دا دوه سایډ یو رقم دی بل رقم ته دي بارډر شارټ هینډ مې درته وویلې او بارډر راوندډ بارډر مې درته ویلې ریډیوس د بارډر وخه چې څنګه کولی شو بارډر ریډیوس کو نه دا ټوله د بارډر او دا د بارډر پراپرټیانې خپله بارډر چې دا شارټ هینډ ده بارډر باټم کلر باټم سټایل پوه شوې که نه نو دا هر یو ته کولی شي څه وکړي استعمال کې په دې شکل سره بیا به راتلونکې ورځ انشاءالله په بلې موضوع باندې سره غږیږو نو که کوم ستونزه مشکل انتقاد او پیشنهاد و کمنټ کې ولیکئ او که نه مو بیا څه وکړئ ویډیو نورو خلکو سره هم شیر کړئ مې لایک کوئ